د یوې افغانې خور ذکر در سره هم کومه. تاسو چې څرنګه پوهیږئ په دې خبره باندې چې زمونږ د پښتنو ډېر مسایل زمونږ د خپله کور جوړ دي راته. بېشکه که پښتانه لر او بر د دښمن د اور خشاک جوړیږي، نو دا زما په خیال چې جسمانی یا جغرافیایي غلامان نه دي، بلکې منګه کې ذهني غلامي ډېره زیاته ده. هغه ذهني غلامي چې زمونږ خویندې نن د تعلیم نه محرومه دي. زمونږ خویندې هغه حقوق هغوی له مونږ نشو ورکولی، نه یې ورکوو کوم چې شریعت او اسلام ورکوي. دغه خور به د ځان لپاره په هغه وخت کې غږ پورته کړي کله چې دغه دا خپل شعور دا ولري او دا خپل حق وپېژني. زمونږ خویندو سره مونږ د ځناورو په څېر سلوک وکړو، په کورونو کې مو بندي وساتلې، د هغوی د تعلیم حق مو ور نه کړو. تعلیم کولی شي چې هغې ته لږ څه ناسه میچورټي ورکړي، هغه خپل حق وپېژني، خپل حقوق بیا له تا نه واخلي، نو هغه لاره پې بنده ده. بیا د دغه خویندو لپاره که څوک غږ پورته کوي، نو نارینه خو به هم دا غږ پورته کوي، خو دا خویندې به پخپله هم د ځان لپاره غږ پورته کوي. بیا کومې خویندې چې دا غږ پورته کوي، نو هغه موږ زیاتره وینو پښتنې افغانانې چې په اروپا کې دي یا دلته د پښتونخوا په سیمه زموږ سره کومې خویندې دي، دوی د خویندو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي، د ښځو لپاره غږ پورته کوي. په دغه خویندو کې یوه خور د هوسۍ ظریف اندړ په نامه په جرمني فرانکفورت کې د پارلمان انتخاباتو ته ولاړه ده. یو افغانه ده، یو ملاله ده، د دې وطن د خاورې بچی ده. په هر ځای کې که زه وینم، نو دا د جونو د مکتب خبره کوي، د ښځو د حق خبره کوي، همدغه کورنو مسایلو باندې غږیږي. دغه خورکۍ ته باید رای ورکولی شي. له تاسو نه هیله کوو دا غږ تر نورو هم ورسوئ، او د فرانکفورت مېشتو پښتنو افغانانو ته هم خواست کوو چې تاسو باید دغه خپل رای دغه خور ته ورکوئ چې بیا دا سبا کولی شي د دغه خویندو لپاره غږ پورته کړي او زموږ او ستاسو سره په څنګ کې خویندې هم سیالې وي. مننه.